دا د هلمند په مرجې ولسوالۍ کې د 9 ښوونځیو لپاره د پرانیستي جوړ شوي مراسم دي. د هلمند د پوهنې ریاست او خاص موسسې مسؤلین وایي چې دغه ښوونځیو د رغنیزو چارو پیل یې له مرجې ولسوالۍ څخه وکړ. د همدې ولسوالۍ په ګډون د هلمند په ګرمسیر، ناوه، خانشین، دیشو، باباجي، نهر سراج، ګرشک او نادعلي ولسوالیو کې د یونیسف یا ماشومانو د نړیوال وجهې صندوق په مالي ملاتړ دا ښوونځي جوړیږي چې رغنیزي چارې به د خاص موسسې لخوا د 6 میاشتو په اوږدو کې بشپړې سي چې ټولې ښوونځي د 1 میلیونه 2,15,800 افغانیو په لګښت جوړیږي. دا د هلمند ولایت مرجې ولسوالۍ کې دا یو ودانه ښوونځی دی چې هغه شاګردان یې لله الحمد فعال دي، پرسونل یې فعال دی او د سرپناه یې نه درلودل. نو د دې لپاره 6 اتاق تدریسي، 1 اتاق اداري به انشاءالله د 6 میاشتو په جریان کې وګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د یونیسف په مالي مرسته باندې د هلمند په جنوبي ولسوالیو کې په 9 ولسوالیو کې په هر ولسوالۍ کې یو باب مکتب جوړو چې دغه مکتب د خانشین، دیشو، ګرمسیر، ناوه، مارجه، نادعلي، باباجي چې لشکرګاه مربوط او همدارنګه نهر سراج او ګرشک ولسوالۍ دي. دا د دې ټول مالی لګښت ده هغه 1 میلیونه 2,15,822 افغانۍ ده. په همدې مهال د هلمند ولایت مقام مسؤلین د پرانیستو مراسمو کې د خپلو خبرو پر مهال له نړیوالو سره هر اړخیزې سیالۍ ته د وروستۍ او غوره لار په معیاري ډول عصري او دیني زده کړې وبللې. که موږ غواړو چې ترقي او پرمختګ وکړو، د نړۍ سره ځان سیال کو، د نورو د احتیاج ځان خلاص کو، دا ډیره ضروري او لازمي ده چې د دینی او عصري علومو په برخه کې موږ پرمختګ ولرو، ترقي ولرو، ترڅو د دنیاوالو سره موږ په دې برخه کې ځان سیال کو. اخوا د هلمند ولایت یو شمېر اوسېدونکي له دغه اقدام څخه تود هرکلی کوي، خو د پوهنې ریاست او مرستندویو بنسټونو څخه د زده کړیزو معیارونو، د درسي امکاناتو او مسلکي ښوونکو د ګمارنې غوښتنه کوي. مخکې موږ دلته په درسو ډېر په تکلیف و، دلته به باران وي، خټ وي، څوک به لیر ځای ته تللی، چا به بل ځای درسونه ویل، نو درسونه هم نسو کولی. نو موږ دغه مؤسسې د مسؤلینو څخه ډېر خوشحاله چې دلته موږ ته ښوونځي جوړه کړله او موږ ته د درس ویلو زمینه برابره کړه. موږ په سیمه کې ښوونځي وي، خو هغه داسې ښوونځي وي چې هغه به کمې وي، شاګردانو لاسرسی نه درلود چې هغه ښوونځیو ته ولاړ شي. ډېر خوشحاله چې زموږ په سیمه کې دلته د ښوونځي افتتاح کېږي، نو زموږ شاګردان به بیا په خپل نږدې سیمو کې زده کړې کوي او زده کړه به لا نور هم پرمختګ وکړي. هلمند کې د جنوبي ولسوالیو لپاره داسې مهال د 9 ښوونځیو د جوړېدو د بنسټ ډبره ایښودل کېږي چې د هلمند په ډېرو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کولې. حافظ احمد نصرت، سکون راډیو.